د خوست ولایت د ترافیکو ریاست هغه مسؤلین چې له کلونو راهیسې په خوست کې د ترافیکي بیروبار د کمولو په موخه د ډیر وخت راهیسې خدمت کوي وایي چې د ترافیکي څراغونو په نصبولو سره اوس ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه شوې د دغه ولایت ترافیکي پولیس وایي دندې ته ژمن دي او دې برخه کې به خپلې هڅې ونه سپموي. مونږ هر وخت څلرویشت ساعته چمتو یو چې څو پرون چې په بدن کې یو څاڅکی وینې د ولس لپاره مونږ خدمت ته چمتو یو د ولس مونږ خدمت وکړو چې ولس مونږ ناراضي شي. دا غوښتنه ده چې قانون د پښو لاندې نه کړي، قانون ته درناوی وکړي ځکه چې دا مونږ ټولنه ده. په ورته مهال د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د ترافیکو له وروستیو کړنو خوښ دي او وایي په ښار کې د ترافیکي څراغونو لګول او د ترافیکي پولیسو وروستي چټک فعالیتونه په ښار کې د ګڼې ګوڼې په برخه کې کمښت راوستی او په ورته مهال دوی غوښتنه کوي چې ترافیکي ګڼې ګوڼې د کنټرول په موخه د لا هڅې ترسره شي. وځي په چوکونو باندې ولاړ وي هغه کوم مشکلات ستونزې چې پخوا وختو کې د خوست خلک ورسره لاس او ګریوانو تر زیات اندازې پورې هغې ته رسیدګي شوې ده. نو اوس الحمدلله مشکل نشته، تکلیف نشته، لیسنس پوښتنه کوي. رویه کې اوس پرې موږ سره بعد سلوک په بعد رویه موږ سره نه ده کړې که موږ ودرېږو موږ ته په خوږه خبره یایي چې داسې کې ما درېږه یا مخته شه یا څټ ته شه که نه. موږ د خوست ولایت د ترافیکو مدیریت څخه ډېر راضي یو چې په دا سره ګرمۍ کې موږ ته هېوادوالو ته خدمات کوي او په کوم رش شو نور وختو ختم کړی دی، اشارې لګولې دي، ترافیکي اشارې. دغه راز د خوست ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کنټرول په موخه د دوی هڅې دوام لري او په نویو تګلارو یې کار پیل کړی. په راتلونکي کې خو موږ پلانونه زیات دي، موږ به دومره وایو چې په لاندو ورځو کې به انشاءالله ټول خوست میشتې د دې شاهد شي چې په ښار کې پیاده روونه به موږ حتی اندازې کوو، نشانونه به په هغه ځایونه چې کوم ځای ممنوع دي ممنوع شټپونه به لګوو. دې راتلونکي به خوست میشتې د نوي پرمختګو چې د نړیوالو سره سیال یو ښار ولرو خوست کې نوي پلانونه ویني او شاهد دی. د یادونې وړ ده چې د خوست په ښار کې د اشارو د نصبولو راهیسې د ګڼې ګوڼې مخه نیول شوې.